السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی د ادریس ټیک چینل ته. په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یاست دوستانو او د عافیت جامې به مو په تن وي. دوستانو نن تاسو ته زه د واتساپ داسې یو ټریک ښیم چې د هغې په وسیله تاسو کولی شئ هغه کس ته میسیج وکړئ کوم کس چې تاسو بلاک کړي یاستئ. یعنې د یو واتساپ نه بل واتساپ ته میسیج چې بلاک هم وي دا هم کیږي، خو یو طریقه لري. د هغې لپاره به یو څه سټیپونه تاسو کوئ. سټیپونه به تاسو کوئ دوستانو، هغه داسې دي چې اول به تاسو واتساپ کې یو ګروپ جوړوئ او د هغې نه وروسته به هغه ګروپ کې هغه کس هم ایډ کوئ او د هغې نه وروسته یو څه نور پروسس دي چې هغه به هم تاسو ته ځان وښیم دوستانو. دوستانو که چینل مو نوی سبسکرایب کړی او نوی یاستئ زما په چینل باندې، چینل د سره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن هم کېکاږئ او مخکې در سره شیر کړئ. راځئ دوستانو زه تاسو ته طریقه ښیم. دلته ما سره په موبایل کې 2 واتساپه دي. زه تاسو ته ښیم په دې یو کې به زه پروف سره بلاک کړم، ثبوت سره، او د بل کې به تاسو ته زه وښیم. دوستانو راځو دې واتساپ ته. دې کې زه هغه واتساپ ته میسیج کوم، بل واتساپ ته میسیج لاړ، هغه د بل واتساپ کې راغی دې واتساپ ته کې میسیج راغی چې هاي زه دا اخلم بلاک کوم دوستانو. بلاک دا بلاک شو دوستانو، تاسو کتلی شئ. زه راغلم د بل واتساپ ته. دې واتساپ کې آنلاین یم، اوس میسیج نه ځي. تصویر ځکه ښه دوستانو چې هغه فار ایوری ون ده، میسیج نه ځي. یو ټیک ته تاسو کتلی شئ، په دې سایه کې تاسو کتلی شئ یو ټیک ته دا یو میسیج نه ځي. زه هلته بلاک یم. اوس تاسو ته یو طریقه ښیم چې څنګه کولی شو هغې ته زه میسیج وکړم. نو دوستانو هر څه نه مخکې به که د ملګري موبایل وي ملګري موبایل به راواخلئ، که د ملګري موبایل نه وي خپل موبایل به راواخلئ. را به شئ دې بل واتساپ ته. دې واتساپ ته به راشئ. چې کله دې واتساپ ته راغللی نو هلته بلاک ده، میسیج نه ځي. دلته به راشئ دغه 3 ډاټس چې دي په دې به کلیک وکئ، دا کونج کې دلته موږ سره آپشن ده د نیو ګروپس په نامه، دا به کېکاږئ. د دې نه وروسته به هغه نمبر چې سیف کړی ده هغه نمبر به راواخلئ. دلته به یې نوم سرچ کړئ. دا دوستانو په دې کې زه بلاک یم، صحیح. دا به راواخلئ، د ګروپ ته به یې ایډ کړئ. ګروپ ته به یې نوم ورکړئ خان ګروپ. ګروپ به جوړ کړئ، سمه ده. ګروپ جوړ شو. یو دا ده، یو زه یم، دا بل نمبر ده او بل دا نه زما نمبر ده، سمه ده. تاسو کتلی شئ دوستانو ګروپ جوړ شو. ګروپ ته ننوځو، په ګروپ کې میسیج هم کوو. دا هغې ته هم میسیج راغی هاي، میسیج لاړو دوستانو. تاسو کتلی شئ چې میسیج سینډ شولو. نو د دې لپاره یو بل سټیپ چې تاسو ته پته ونه لګي چې هغې څنګه دې ته زه ګروپ دپاره ایډ کړم، د دې ګروپ کې زه څنګه ایډ کړم. نو را به شئ. اول به تاسو ته دا وښیم دوستانو، دغه د میسیج راغلی ده، ده ګروپ کې ایډ شو، سمه ده. ګروپ کې ایډ ده، خو ډایرکټ میسیج نشئ کولی تاسو ورته. را به شئ دوستانو ګروپ ته. په ګروپ کې به چینل د سره سبسکرایب کړئ او مخکې د سره شیر کړئ. د هغې نه وروسته به دوستانو راشئ تاسو په دې ځای کې دا آپشن دا به تاسو آن کړئ، سمه ده. د دې نه وروسته تاسو چې کوم میسیج کوئ هغه هغې ته نشي کولی. بل مهمه خبره چې کله غواړئ دا سیټنګ ستاسو هغه کې کار ونه کړي، څوک هم ایډ نه کړي ګروپ کې،
نو هغې نه هر څه نه مخکې به تاسو راځئ دلته دا یو آپشن ده ګروپ د دې مطلب دا ده څوک تاسو په ګروپ کې اډ کولی شي ایوری ون دا به واخلئ مای کانټیکټس صرف زه چې کوم نمبرونه ځان سره ساتم یا ما چې کوم نمبرونه سیف کړي دي صرف هغه خلک کولی شي ما ته سینډ کړي هغه کانټیکټ تاسو اوس هم کتلی شئ دوستانو چې بلاک ده سمه ده نو دوستانو دا وه د نن ورځې ویډیو خدای دې وکړي چې خوښۍ وړ هم ګرځېدلې وي او مشکل مو حل شوی چینل د سره سبسکرایب کړئ او مخکې د سره شیر کړئ